سلامونه او درنښت درنو لیدونکو ټولو ته هرکلی کوو لکه څنګه نن له وتلي ستوري راشد خان سره څو لنډې خبرې لرو. دی به د افغانستان او ایرلنډ پر روان سیریز او په راتلونکو مسایلو خپلې خبرې را سره شریک کړي. راشد خان تا ته لومړی هرکلی وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه. د ایرلنډ پر وړاندې روان سیریز څنګه ارزوئ، څنګه روان ده تر دې دمه؟ شکر الحمدلله تر اوسه پورې ښه روان ده. که وګورې چې له ورځې لوبې هم موږ 3-0 سره ګټلې دي او همدغسې ورځنۍ لوبې هم بدبختانه په یو لوبه کې باران وشو او 2 لوبې تر سره شوي دي او هغوی ګټلې او موږ 2 لوبې پاتې دي. نو انشاءالله تر اوسه پورې سفر ښه روان دی. هر یو هلک پرفارمنس کوي، هر یو هلک دا نه ده چې یو یا دوه هلکان په دې سیریز کې ځلیږي، هر یو لوبغاړی ځلیږي پکې. نو تر اوسه انشاءالله ښه روان دی او نننۍ مهمه لوبه ده. کوشش به کوو چې ښه لوبه ترسره کړو. کومې غلطیانې مې په تېرو لوبو کې کړي دي هغه دوباره تکرار نه کړو او کوشش وکړو هغې نه بهتره لوبه وکړو. د افغانستان لپاره لومړنی کس چې هیټریک کوي په نړیوال کرکټ کې څنګه احساس وي په دغه شیبه کې؟ واقعا یو ډېر د فخر ځای دی د ما دپاره، د ما ټول فامیل دپاره، ټول وطن دپاره چې زه لومړنی افغان شوم چې افغانستان دپاره مې هیټریک ترلاسه کړ. خوشحاله یم ډېر زیات او فکر کې خو مې نه ولو چې هیټریک به ترلاسه کوم، ځکه چې په مخکې هم یو 4-5 وارې ما نه هیټریک بچ شوی ولو په یو ورځنۍ لوبه کې هم همدغسې له وریځو کې هم. خو خوشحاله یم ډېر زیات ځکه چې دا ریکارډونه داسې چې په هر ورځ نه جوړېږي، هر وخت نه جوړېږي. نو خوشحالۍ احساس کوم. انشاءالله هدف به همدا وي چې څومره نور لوبې وکړو افغانستان دپاره، همدغسې افتخارات راوړو، همدغسې ویکټې ترلاسه کړو. له دې خبرې چې که ته نن په لوبه کې 3 ویکټې واخلې شاید په ټولو نړیوالو سیالیو کې ستا 200 ویکټې پوره کیږي. نه د دې خو څه خبر نه وم. تا اوس راته وویله ځکه چې دې شیانو پسې موږ دومره نه ګرځو. هغه شیان خپله بیا په میډیا کې راشي، آی سی سی شیر کړي، نور ځایونو څخه شیر شي. نو زموږ کوشش دا وي چې لوبډلې دپاره ښه ولوبېږو، ښه بولینګ ترسره کړو. هغه چې ریکارډونه جوړېږي هغه به وخت سره بیا سړی ګوري. موږ هدف دا وي چې افغانستان دپاره لوبې وګټو، ښه بولینګ ترسره کړو، هغه بولینګ ترسره کړو چې زما لوبډلې ما ته ضرورت وي، نه چې زه یو 6 ویکټې واخلم او زما لوبډله ونه ګټي، زه به هغې ته بیا خوشحاله نه یم. زه خوشحاله دې ته یم که زه 1 ویکټ هم وانهلم باید زما لوبډله میچ وګټي او په کوم وخت کې لوبډلې ته د ما ضرورت وي کوشش به مې همدا وي چې هغه وخت کې لوبډلې دپاره خپل ځان آماده کړم. د یو غټ ایونټ را روانستان د دوم ځل لپاره پکې ګډون کوي، ستا به اول ځل وي. تیاریانې د ملي لوبډلې څنګه ارزوي او څه توقعات لري په دې تړاو؟ واقعا ما به لومړي ځلې په 500 ورځې نړیوال جام کې لوبې موږ تیاریانې ښې دي تر اوسه پورې. که وګورې ته 2-2.5 کاله راهیسه موږ مسلسل کرکټ کوو، دومره خاص ریسټ هم نه دی کړی او هر یو لوبغاړي سره دا احساس شته چې موږ نړیوال جام ته ځو، باید هغې جام دپاره موږ څومره تیاری وو، باید موږ فټنس برابري د موږ کوم ریکوایرمنټس یو انټرنیشنل پلیر دپاره باید هغه برابري. نو تر اوسه پورې ماشاءالله ښه روان دي، تمریناتونه ښه روان دي، فټنس کیمپ ټیس هر څه ښه روان دي او انشاءالله دا ځل به نه یوازې صرف ګډون کوو په نړیوال جام کې، کوشش به مو همدا وي چې هلته ښه وځلیږو، کوم خاص ټارګټ به ځان ته نه ټاکو. نو صرف مین هدف به مو همدا وي چې څنګه موږ په ایشیا کپ کې وځلیدو، ښې لوبې مو ترسره کړې، همدغسې په ورلډ کپ کې هم نور که ریزلټ هر یو وي هغه د مونږ قبول دی، خو صرف مهم شی به دا وي چې مونږ په میدان کې څنګه ولوبېږو د غټو ټیمونو سره. نو انشاءالله پوره آماده یو ورته او 3-4 میاشتې نورې هم لرو، کوشش به کوو چې څومره ځان نور هم آماده کولی شو آماده یې کړو. خلک وایي او فکر هم همداسې ده چې تاسو ډیر وخت په نړیوالو لیګونو کې لوبېږئ، ملي لوبډلې سره ډیر کم یې په تمریناتي کیمپونو کې. خلک ستاسو د فټنس د خرابېدو ویر هم لري، ستاسو پیغام په دې هکله څه ده؟ که وګورې په 20 ورځې نړیوال چې مونږ کوو په لیګونو کې لوبېږو، هغه داسې یو کرکټ دی چې مونږ هره ورځ لوبه نه کوو، هره ورځ لوبه نه وي، یو لوبه وي بیا هغې نه وروسته 3-4 ورځې تا بریک وي پکې، هغې کې تا باډي فل ریکور شي، تا فټنس دومره هغه نه وي. دې دپاره مهمه خبره ماشاءالله د تېر 2 کال وروسته په خپل فټنس باندې ډېر زیات کار کړی او همدا مین وجه ده چې زه کولی شم په
هر ځای کې ولوبېږم. که سړی فټ وي نو بیا هغه ته دومره مشکلات نه وي چې زه ریسټ واخلم یا بل شی واخلم. همدا یې مونږ اوس کار دی، د کرکټ د مونږ کار دی. که مونږ ډېر ریسټ واخلو نو هغې سره هم بیا سړی خرابېږي. او فکر نه کوم چې دا به زما په باډي باندې څه اثر ولري چې زه ډېر زیات کرکټ وکړم. او په لوبډله به څه تاثیرات ونه لري؟ نه دومره خاص تاثیرات مشکله ده که ولري، ځکه همدې لوبډلې سره مونږ لوبېږو. دلته مو یو میاشت تېره کړه په دېرهدون کې، یو بل ښه پېژنو، یو بل ښه سره عادت یو. نو چې څومره هم مونږ زیات ولوبېږو په نړیوال لیګونو کې، هغه اکسپیرینس همغه ده چې مونږ راشو دلته خپلې لوبډلې سره شریک کړو، خپلو لوبغاړو سره شریک کړو. همدغه کانفیډنس چې لوبغاړو ته ته ورکوې نو هغوی بیا کولی شي چې غټو لوبډلو په خلاف هم ښه ولوبېږي. په نړیوال کرکټ کلر په توګه باندې ځای نیولی، یعنې د کرکټ هسکو ته رسېدلی، شهرت په هر لحاظ، یعنې د یو ښه لوبغاړي په توګه په ټوله دنیا کې تا پېژني. داسې نور څه دي چې ته غواړې چې هغه لاسته راوړې د ځان لپاره او د وطن لپاره؟ دومره څه نشته چې نور هم لاسته راوړم. ماشاءالله تر اوسه پورې چې څنګه روان یم، کوشش به مې همدا وي چې همدغسې روان اوسم. یو ځای ته رسېدل اسانه ده، خو هغه ځای کې بیا ځان ساتل هغه ډېره مشکله ده. زما دپاره غټ ټارګېټ اوس او یو چیلنج هم همدا ده چې باید په دې مقام کې زه خپل ځان وساتم، نه یوازې 1 کال 2 کال دپاره، تر څو پورې زه د افغانستان دپاره لوبېږم باید په دې مقام کې زه یم او په دې ځای کې افغانستان دپاره نور لوبې هم وګټم. دا د ما یو ارمان هم دی، یو ټارګېټ هم دی. نور دومره خاص زړه کې ارمان نشته چې له 500 وکټ یا 600 یا 700 یا نور هیټریک والم. دا مې څه په ذهن کې نشته. صرف دومره ټارګېټ مې دی چې دا کوم ځای ته رسېدلی یم باید دا برقرار وساتم او خپل کانفیډنس لوز نه کړم او لاندې را نه شم. څه فکر کوې که کومه ورځ له ملي لوبډلې سره نه یې، اغېز به یې په ملي لوبډله داسې نور څوک ځوانان ویني په افغانستان کې چې دغه ځای ډک کړي؟ فکر نه کوم چې زما نشتون به لوبډلې ته دومره فرق محسوس شي، ځکه که وګورې نوي ځوانان شته دی، دغسې لوبغاړي شته چې بیخي چا خبره د ما ځای هم نیسي، د بل ځای هم نیسي، د بل ځای هم نیسي. ټیلنټ افغانستان نه ډېر زیات را روان دی. خاص توګه په سپینر بالینګ که وګورې مجیب دی، ظاهر خان دی، وقار دی، همدغسې قیس احمد دی، نور لوبغاړي دي په انډر 19 کې دي. فکر نه کوم چې زما غیر موجودي به دوی ته محسوس شي. مونږ کې ټیلنټ شته دی، استعداد شته دی. که اوس هم 3-4 داسې سپینران دي چې په ټیم کې ځای جوړېږي، خو مشکل دی ځکه آلریډي سپینران شته، زه مجیب دی. نو ټیلنټ افغانستان نه ډېر زیات را روان دی. دا یو نیچرل ټیلنټ دی په دوی کې سپینر هغه نه. نو زه خوشحاله هم په همدې یم او پریشر هم نشته را باندې د دې هغه نه چې که زه لاړ شم لوبډله به داسې شي. نه، مونږ ټیلنټ شته دی، نوي ځوانان دي، هغوی کولی شي چې ما نه ښې لوبې ترسره کړي. په نړیوال کرکټ کې او په افغانستان کې د چا په تګ به چې کرکټ د دنیا نه لاړ شي ډېر به خفه شي؟ کرکټ نه تلل هر یو لوبغاړی به ځي، دا ټول عمر دپاره لوبې نشي ترسره کړی، خو کوم خاص لوبغاړی نشته چې هغه تګ سره به کرکټ لږ لاندې راشي. خو چې هر یو لوبغاړی هم ځي، زړه کې د سړي یو شی راځي چې یو ورځ به مونږ هم ځو دي، ځکه ټول عمر خو سړی کرکټ نه کوي. نو په هر یو لوبغاړي زړه خفه کېږي او په هر یو لوبغاړي باندې کرکټ لږ خفګان محسوس کېږي ورته. نو دا خو د تګ لاره ده، هر یو به ځي، یو وخت دپاره به لوبېږي خپل وطن دپاره، نورو تجارتي لوګینو کې. نو ټول عمر دپاره سړی نشي لوبېدلی. ډېره مننه تاسو هم. راشد خان نرمان د خپل اوسني کرکټ او را روانو لوبو په تړاو راسره وغږېده. ډېره مننه. تر بیا او تر یو بلې مرکې د خدای پامان.